سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسفزی. نن خبره کوو په تحقیق باندې چې تحقیق څه شی دی. تحقیق ته موږ په پښتو کې څېړنه وایو، پلټنه ورته وایو، تفتیش ورته وایو. په اردو کې دې ته تحقیق وایي، کوم چې د عربۍ د حق نه وتی دی او حق د باب تفعیل مصدر دی، د دغې حروفو نه جوړ دی، هی قاب قاب. او حق د حقیقت ماده ده. حقیقت ته رسیدل د دې لغوي معنی ده د یو څیز حقیقت ته رسیدل یا حقیقت معلومول. دغه شان په انګریزۍ کې چې کوم دی نو دې ته ریسرچ وایي، او د ریسرچ مطلب دی په توجه سره معلومول، او یا چې کوم دی نو دوباره معلومول، دوباره تحقیق کول، څېړنه کول، پلټنه کول. دغه شان په مختلفو ژبو کې د دنیا په دې مطلب هم دغه دی، مختلف نومونه د تحقیق دپاره، د ریسرچ دپاره ورکړي شوي دي. چونکې زموږ سره هم دغه تحقیق، ریسرچ، پلټنه، څېړنه دا زموږ سره مستعمل نومونه دي چې موږ یې اخلو. مطلب هم دغه دی چې په دنیا کې چې سم موجود دي، هغه که د مادې په لحاظ دي یا که په نیمه ماده کې دي، او هغه که غیر مادي څیزونه دي، د هغې حقیقت ته رسېدل چې حقیقت څه شی دی. او دا موجوده زمانه چې کومه ده، دا د تحقیق زمانه ده، د ریسرچ زمانه ده. دنیا پرمختګ هم په دې باندې کوي چې خلک ریسرچ کوي، څېړنه کوي، معلومات کوي، دریافت کوي، د یو څیز چې کوم دی نو کوج لګوي، لټون کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په مخکې زمانه کې هم چې کومو خلکو ته به د یو څیز متعلق په ذهن کې به سوال پیدا شو، یا چې کوم دی نو څه څیز مسله به ورته راغله، د هغې په باره کې به هغوی مختلف سوچونه کوله، او د هغې دپاره به یو جواب لټوه. که فرض که هغوی ته به د خدای پاک د ذات په حواله باندې چېرې دا دومره لوی کائنات چا پیدا کړی دی، نو چې چېرته به ورته هم زورور څیز په نظر رالی، هغه به هغوی خپل خدای وګڼو. دغسې که زلزله به راله، هغې له به یې ځان له خپل تاویلات جوړ کړه. زموږ سره د تحقیق چې کوم دی نو لغوي معنی هم دغه ده چې د یو څیز چې کوم دی نو د هغې کوج لګول، تفتیش کول، چانبین، لټون کول، او حقیقت ته رسېدلو ته چې کوم دی نو چې دې ته څه وایي، دې ته تحقیق وایي. چې یو څیز چې هغه پنایي او هغه راښکاره کړي شي، که هغه صحیح او که غلطي، خو چې په هغې کې څه ابهام پاتې نه کړي شي، او هغه مونږ ته راښکاره کړي شي په صحیح ډول باندې یو څیز څنګه دی، هغه معلومولو ته مونږ تحقیق وایو. زموږ سره چې کوم دی نو په اصطلاحي معنو کې تحقیق هغه څیز دی چې یوه علمي مسله چې هغه په یو داسې طریقه کار باندې چې هغه مروجي، هغه په داسې اصولو باندې حقیقت ته ورسي، یو خاص طریقه کار، یو خاص خاکۍ، یو خاص فریم ورک په هغې کې دننه چې کوم دی نو هغه څیز معلوم کړي شي، حقیقت ته ورشي، ثابت کړي شي. دغې ته چې کوم دی نو مونږ تحقیق وایو. تحقیق په حواله زموږ سره د مختلفو پوهانو، محققینو خپل خپل خیالات دي چې په هغې کې څو ذکر کوو، د هغې په رڼا کې بیا مونږ په تحقیق باندې خبره کوو. ګیانچن وایي چې تحقیق چې کوم دی نو یو داسې حقیقت چې هغه پټ وي یا مبهم وي، او د هغې ښکاره کولو چې کوم باضابطه عمل وي، د هغه د یو ضابطې تحت، د یو اصولو تحت چې کوم دی نو دغه څیز راښکاره کولو د چې کوم دی نو تحقیق وي یا ورته ریسرچ وي. دغسې زموږ سره قاضي عبدالودود وایي چې تحقیق یو داسې امر دی چې هغه په اصلي شکل کې هغه لیدل، د لیدلو کوشش ته چې دی نو هغې ته تحقیق وایي. تحقیق په حواله باندې په کتاب المرشد فی کتابة الابحاث کې چې کوم دی نو د علمي تحقیق په حواله باندې هغوی تعریف داسې کړی دی چې هغه خاص موضوع چې د هغې متعلق چې کوم موجود معلومات دي، هغه په یو طریقه او په یو سلیقه باندې راجمع کول چې کوم ته د خلکو رسېده کېږي، کوم دغ کېږي، او کوم چې جدید هغې له یو نوی او جدید شکل ورکول چې هغه چې کوم د هغې زوړ شکل و چې د هغې یا تایید وکړي یا وضاحت یې وکړي، او د هغې نه چې کوم دی نو په ښه طریقه باندې په بهتر انداز کې وړاندې کولو ته تحقیق وایي. او د هماغه خبره ده چې دوباره یو څیز ته په شا کتل،
دوباره یو څیز کتل او هغه حقیقت طرف ته رسول. جاد مورلې مطابق تحقیق یو داسې عمل دی چې د مسلو په باره کې په ضابطه یا منصوبه بندۍ لاندې معلومات راجمع کړي شي، د هغې تجزیه وکړي شي، د هغې تشریح وکړي شي او دغه مسایل چې کوم دي د هغې ادباري حل راوباسلی شي، نو دې ته هغه تحقیق وایي. د ډاکټر محمد اسحاق قریشي مطابق تحقیق چې کوم دی نو دا په اراده سره د یو څیز د معلومولو عمل جاري ساتل، د حقیقت جایزه اخیستل او د هغې چې کوم دی اثرات معلومول چې کوم دی نو دا د هغه په نیز باندې تحقیق دی چې یو څیز چې کوم دی په اراده باندې دغه یو ارادتن یو عمل جاري وي او حقیقت چې کوم دی نو د هغې جایزه واخیستلی شي او د هغې چې کوم اثرات راوځي د هغې د معلومولو چې کوم دی نو کوشش ته تحقیق وایي. رسک د تحقیق په حواله باندې وایي چې دا تحقیق څه شی دی، نو هغه دا وایي چې تحقیق یو نقطه نظر دی، د تفتیش یو انداز دی او د ذهن چې کوم دی نو یو ذهني طریقه کار دی. تحقیق داسې سوالات راوچتوي چې هغه له دې نه مخکې نه وي اوچت کړی شوي او په یو خاص طریقه کار تحت چې کوم دی نو د هغې د جواب ورکولو کوشش کوي. بیا وایي چې دا یوازې صرف یو نظریه سازي نه ده، بلکې دا یو کوشش دی چې څه چل وشي چې حقیقت بهر ته راوځي، حقیقت معلوم کړی شي او هغه یوځای کړی شي او یو مربوط او یو جامع شکل هغې له ورکړي شي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته د رسک مطابق تحقیق. د دې نه علاوه زموږ سره ډاکټر تلک سنګ وایي چې تحقیق د علم هغه شعبه ده په کوم کې چې د منظم طریقه کار لاندې په ساینسي اسلوب باندې د نامعلوم او ناموجودو حقیقتونو لټون او د معلوم او موجود حقیقتونو نوې تشریح وکړي شي چې د علم علاقه پراخه کړي شي. زموږ سره چې کوم دی نو د تحقیق د اهمیت یا د تحقیق په حواله باندې د اسلام پرانا کې کوم خبره کوو نو د قرآن حکیم یو آیت دی، هغه وایي چې ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې یو فاسق تاسو ته خبر دروړي نو د هغه تحقیق وکړئ. داسې نه وي چې په ناخبرتیا کې چاته زیان ورسوئ او بیا په هغه باندې پښیمانه یې. د یو حدیث مبارک مفهوم دی چې د یو کس د دروغجن کېدو دپاره دا دلیل هم کافي دی چې هغه هر څه واوري نو بې تحقیقه یې مخکې بیانوي. زموږ سره موږ په پښتو کې هم دا وایو چې که څوک درته وایي چې سپي درنه غوږ ویوړو نو د سپي پسې منډه مه وهه، ول خپل غوږ ګوره. د تحقیق په حواله باندې چې کوم دی نو د اسلام خپل دوه غټ اصول دي چې آیت روایت او در آیت. د دې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ د کوم بحث چې ټول وکړو د دې نچوړ که مونږ وړاندې کوو نو د دې مطلب دا دی چې تحقیق شننې ته وایي، څېړنې ته وایي، پلټنې ته وایي، لټون ته وایي، تفتیش ته وایي، تفشیش ته وایي او تعقیب ته هم تحقیق وایي، ریسرچ ورته وایي، دوباره جاج اخیستو ته وایي او په اصطلاحي معنو کې مونږ چې کوم دی نو د نامعلوم معلومولو ته وایو. د ځینو دلایلو شواهدو په رڼا کې صحیح او غلط بیلول، ابهامونه چې کوم دي هغه لرې کول وي او د دې سره زموږ سره یو خبره ثبوت ته رسي، حقیقت ته رسي او د علم پنګه ورسره هم سیوا کېږي. دغسې بلا تعریفونه د تحقیق په حواله دي او د دې ټولو په سنس شکل کې په لږ ډېر بدل انداز کې هم دغه یو خبره ده چې حقیقت ته به په څه طریقه باندې رسېدلي یا چې کوم دی نو د یو څیز متعلق به پلټنه او څېړنه او هغه چې کوم دی نو په خپل اصلي شکل کې به هغه څنګه راایستل وي. د دې ټولو تعریفونو نه چوړم زموږ سره دا شو چې د یو څیز مطابق په یو منظم شکل کې په د تحقیقي اصولو مطابق چې کوم دی په هغې باندې د هغې پسې لټون کول، د هغې څېړنه کول، په هغې پسې کوشش کول او د هغې حقیقت راایستلو ته موږ تحقیق وایو. زموږ سره چې کوم په تعلیمي ادارو کې چې کوم تحقیق کېږي نو هغه هم دغه څیز دی چې یا یو علمي او ادبي موضوع راایستل، هغه په یو خاص وخت کې په یو خاص طریقه باندې کوم چې تحقیقي اصول دي مروجه د هغې په رڼا کې د یو څیز حقیقت ته رسول، د هغې نچوړ راایستل او د هغې چې کوم دی نو په هغې باندې کار کولو ته مونږ تحقیق وایو.